د پښتو ټلویزیون درنو لیدونکو السلام علیکم. د دې مهال خبرونو ته مې بلنه ومنئ. تېره شپه د هیواد د پلازمېنې په ګډون په ځینو ولایتونو کې د ریاکټر په کچه 5.8 درجې زلزله شوې ده. د زیانونو په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. د متحدو ایالتونو د جیوکل سروې د معلوماتو له مخې دا زلزله د افغانستان د پلازمېنې کابل په یو شمېر شمالي او ختیځو سیمو کې شوې ده او مرکز یې د هندوکش د غرونو په لړۍ کې و. سرچینې زیاته کړې چې دا زلزله د ریاکټر په کچه 5.8 درجې وه، خو تر اوسه پورې د افغانستان له کومې سیمې څخه د مالي او یا ځاني زیانونو په اړه رپورټ نه دی ورکړل شوی. دا زلزله چې د شپې په شاوخوا 10 بجو وشوه، خلک یې وویرول او خلک یې له خپلو کورونو څخه وتلو ته اړ کړل. دغه راز تېره شپه په همدې وخت د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد، خیبر پښتونخوا او د دغه هیواد په ځینو شمالي او لویدیځو سیمو کې هم زلزله شوې ده. د افغانستان د دفاع وزارت د متحدو ایالتونو د هغې پریکړې هرکلی وکړ چې له مخې افغان هوایي ځواک ته د ایټالیا له یو شرکت څخه د الوتکو د پیرلو قرارداد فسخه شوی دی. د دې وزارت وایان جنرال ظاهر عظیمي رسنیو ته وویل له دغه شرکت څخه اخیستل شوې الوتکې د ګټې وړ نه دي. د امریکا متحدو ایالاتو دا قرارداد په 2009 کال کې کړی و او دا مهال یې د فسخه کولو پریکړه کړې ده. له تورخم نه یو شمېر مسافرو رسنیو ته ویلي چې پرون مازدیګر ناوخته شاوخوا 4:30 بجې د تورخم سرحدي دروازه د مسافرو پر مخ خلاصه شوه. په سلګونو مسافر چې ښځې، ماشومان او سپینګیري هم پکې وو په ډیره زیاته اندازه ګڼه ګوڼه کې کوښښ کولو چې له دروازې تیر شي. بلخوا د ننګرهار ولایتي چارواکو تر اوسه د تورخم د دروازې د پرانستلو په اړه څه نه دي ویلي. او د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو یو افسر د اسلام په مبارک دین مشرف شو. د جیمز کرانټ په نوم دغه امریکایي افسر د وټپور ولسوالۍ د ائتلافي ځواکونو په مرکز کې په دنده بوخت دی او د امریکا د متحدو ایالتونو د ټینسي ایالت اوسیدونکی دی. جیمز چې په امریکایي پوځ کې د ضابط رتبه لري، وایي چې له تیرو 2 میاشتو راهیسې